یو ملګري تپوس کړی دی چې کله یو انسان په بهر ملک اوسیږي نو دی خپلې کوروالا سره په ویډیو کال خبرې کوي نو په دغه دوران کې دی خپله بیبي بربنډه کتی شي په موبایل باندې او کني شي کتی نو دوستانو مشرانو جواب دا دی چې د ده لپاره خپله بیبي بربنډه کتل دا خو بالکل جایز دی خو لیکن فقهاو لیکلي دي چې د زنانه شرمګاه ته کتل دا مکروه دي خو بیا د ویډیو کال کې یو څو نقصانات دي یو نقصان پکې دا دی چې کله انسان د ویډیو کال وکړي نو په دې اپلیکیشنز او په دې نیټورک باندې څه اعتبار پکار دی دې شي د دې د ویډیو څه طریقې سره د نیټ والا لیکي هغه بهر خوره شي نو بیا دواړو دپاره بدنامي ده او دواړه خاندانونو دپاره بدنامي او د شرم خبره ده نو دې وجې نه په ویډیو کال باندې خپله کوروالا بغیر د کپړو نه کتل دې نه احتراز پکار دی او دویم نقصان پکې دا دی چې کله انسان ویډیو کال وکړي او دې خپله بیبي بغیر د کپړو نه ګوري نو په دغه دوران کې خامخا د زنانه شوق او شهوت پر اوچتېږي او ضرور او لازمي پر اوچتېږي او په دغه وخت کې ته بیا د بهر ملک دی په دغه ټیم راتلی نشي ناممکن دي نو د هغې شوق او شهوت ته روچت که نو کیدی شي هغه غلط قدم واخلي او زنا وکړي نو بیا هم د دواړو خاندانونو لپاره د شرم خبره ده او د الله جل مجده د ناراضګۍ خبره ده او دریم نقصان پکې دا هم کیدی شي دې زنانه سره خپل موبایل نی او په کور کې د لیور وغیره نه موبایل لا واخلي او هغه به کیدی شي سکرین ریکارډ آن کړی وي یا نور څه داسې طریقې پکې کړې وي چې دا خبرې پکې ریکارډ شي دا ویډیو پکې ریکارډ شي هغه بیا هغه ګوري نو بیا به هم د زنت ته چې کوم دې مسلې پیدا کیږي نو دې وجه نه د بهر ملکونو ولرونو ته زما ته درخواست دی که خامخا دی د خپل کوروالا سره په ویډیو کال خبرې کوي نو ساده خبرې دې ورسره کوي او بغیر د کپړو نه هغه په موبایل باندې کتل دې نه احتراز پکار دی او ځان بچ کول دې پکار دی